زه هره دا اوس چې د کوټې ته راننوتلم قسم درته کوم که بوټان مې ایستلي دا ځوانان ماته مخ ته ودرول چا ووژلي چا شهید کړلی طالب شهید کړی جنرال نازک هم طالب شهید کړی دی دا ډاکټر نجیب هم طالب شهید کړی دی د دې دواړو قاتلان همدغه لعینان دي همدغه جاسوسان دي همدغه غلامان دي دا زموږ د هیواد لپاره ګټمن نه دي زموږ د ولس لپاره ګټمن نه دي زموږ د ملت لپاره ګټمن نه دي دا بیرغ چې نه راغورځول شوی دی دا بیرغ هم همدې خلکو راغورځول دی همدې خلکو پې عزت کړی دی خلک یې پې شهیدان کړله خلک یې پې ووژله اوس دې هم خلک پې وژني نو تاسو خپله پوهېږئ دا قاتلانو د دې ځوانانو قاتلانو پېژنئ د دې خلکو هغه ظالمانو پېژنئ دا ظالمان چا دا ځوانان چا شهیدان کړله تاسو نن راځئ د خلکو په خبرو باندې د خلکو په قصو دوکه کېږئ تاسو نن راځئ د هیبتوف په خبرو غلطېږئ تاسو نن راځئ د هغه وحشي په خبرو غلطېږئ دا ځوانانو پېژنئ دا ما دلته د نمایش لپاره نه دی ایښي دا مې د دې لپاره ایښي دی چې ظاهره ته راځې هره ورځ هر مازدیګر دې ځای ته راځې خپل کور ته راځې دا باید ستا په یاد وي دا شخصیتونه ستا په یاد وي چې دا چا وژلي دي ولې وژلي دي په څه خاطر یې وژلي دي کومه ګناه پرې کړې وه بس که باریکزی صاحب بس اوس که زه کش کته کومه یا زه لایف بندومه ټول ورځې ماته مور و خور بیا یادوي دا خو داسې افغانان دي داسې ویډیوګانې بیا چې داسې ویډیوګانې لایف بند کړم ډایرکټ بیا ما ته توهین کوي ما ته یو دقیقه لونګینه یو ساعت هم باریکزي ته غوږ نیولی یو دقیقه 2 دقیقې ما ته ټایم راکړه بس